اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته سلام وایم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي ماشي درته وایم، خدای مو آباد لره، خدای مو روغ لره، خدای مو جوړ لره. ملګرو د دې پیغام په سر کې به ټولو شهیدانو ته سلام کوم، د شهیدانو کورنیو ته ډېر غمونه او دردونه زموږ د ملت په خاطر باندې همدغو کورنیو یووړل. بیا په اوسني وخت کې دا څو ورځې مخکې چې په دوانه کوم شهیدان ورو الله محمود ریاض د هغو کورنو ته هم تسلیت وایو او ورسره شهیدانو د خدای پاک شهادت قبول کړي. زخمیان مولانا زینت الله صاحب او شفیق د خدای پاک روغ کړي. چې څومره قیدیان دي د دغې ملت په خاطر باندې چې په قید کې ژوند تېروي، د هغو کورنو ته هم سلام چې زموږ په خاطر د دې ملت په خاطر باندې دوی یو غم، یو تکلیف، یو پریشانی په ځان تېروي. ملګرو جرګه باندې خبره کوو، د جرګې پس بیا څه شی بیا تر اوسه پورې په دې ټولو باندې خبره کوو. خو لږ مخکې زما 22 کاله کېږي چې زموږ په ملت باندې په اوسني دور کې د وخت ظالمان، مغروره غیر انساني خلک چې نه یې اخلاقیات زده دي، نه یې انسانیت زده دی، نه یې داسې څه یو رویه شته دی چې هغه نه انسان ته وخت ښکاري چې دا هم چیرې یو انسان دی. داسې خلک زموږ په خاوره دا د جبر، د ظلم او د وحشت او د بربریت اډه یې جوړه ده. هم کورونه ړنګوه، هم وطنونه ړنګوه، ما جومات پرېږده، ما سکول پرېږده، ما کور معاف کوه، ما د یو چې چیرې هم پښتانه دي دا بس دا منمه. کله به په یو وخت کله یو علاقه وي، بیا په بل وخت هغه بله سیمه وي، کله به یو ډول خلک، کله بل. خو هدف هغه د پښتنو وهل ټکول، دا د خپلو مفادات په هغه کې لټول. زموږ په دې وینو او اوښکو کې او بدبختیو کې او د ماشومانو د ښځو په ژړاګانو کې هغې د ځان جوړول او د ځان مفادات او ځان بخت جوړول دغه شروع کړي وو. او لا شروع خبره وه. خو اوس 2 کاله د تېر 2 کاله کې دلته په دې خاوره باندې بیا هغه پخوانی ډرامه ترهګري او د ترهګرۍ خلاف بیا جنګ، بیا امن، دا کیسې بیا را شروع شولې. نو د دغې پر خلاف باندې یو ولسي پاڅون ډېره اوږده لړۍ وچلېدله. تاسو ګواه یې پښتنو، زه څوک ګواه کړم؟ تاسو د خپل خاوره د ملت وینئ. دا پاڅونونه زه ډایرکټ په ټولو کې شریک وم. که رښتیا وایو، بیخي رښتیا وایو، او بیخي یو څوک ریسرچ کول غواړي نو بیخي رښتیا دا دي چې دا پاڅونونه هم 95% پاڅونونه داسې شوي دي چې ډایرکټ د تحریک ملګرو هغو ولسي پاڅون نام ورکړی دی او خلک یې راټول کړي دي. ولې موږ ته دا مهمه نه وه چې زموږ نام دې وي پی ټي ایم، ملت دې وي، د ملت دې لږ څه ښه وشي، د ملت کې د لږ څه امن او خوشحالي وي، په دې ملت د نورې ډرامې، وحشتونه، بربریتونه نه وي. ولې موږ ټول داسې د غریبې طبقې خلک یو، د غریب ولسونه یو، د تحریک ملګري هغه ټول د دغې غریبې معاشرې خلک یو. زموږ خپل تحفظ د دغې معاشرې سوسایټۍ هم په دغې کې و چې یاره څه هم وي چې امن وي لږ. او بیا حالات بدلېدل، حالات نور هم په تیزي سره دمره یعنې زور یې واخیسته. او که تاسو در یادېږي د چمن ګیټ یو لویه حادثه ده، یو لویه سانحه ده. زه به وروسته په هغه خبرې کوم. د سنځاوۍ او د دوکۍ هغه ورونه درته یاد به وي. د انګور اډینه واخله تر د واپاس پر دغه حالات چې وګورې، بیرته که موږ وګورو په دې اوسني 2 میاشتو خبره کومه، هغه د میرلي خطه کې هغه ځناورو ته ورونه اچول. داسې په دې خیبر کې په باجوړ مومند کې بیا تر بونیره بیا زاده د پښتنو سیمو کې یو مختلف طرز باندې د وطن د خلکو ازارول او دا یعنی ستړیول، چېرته د وسایلو د لوټمار په صورت کې، چېرته د ترهګرۍ په صورت کې، چېرته کې حتی په دې سختو ګرمیو کې د پښتونخوا په پیداوار، خپله پیداوار بجلي کې دوی ته نه ورکول او ستړیول که نه. داسې د وطن د ملت د یو کړکېچن له سره یو سخت حالات سره مخ کړی و. په داسې حالاتو کې چې دلته باتاخوري، دلته وهل ټکل دا ټول روان و. د ګیلمن